ټولې کنځلې بغیرت دلو دوسه په دې بیان کې ویني وي دلګانو دوسانو بغیرتو وی کوي او وی حق پرست نه کوي چې کنځلې نن سبا خو مولیان هم ډېر شوي هر سړی بس ناسته و په منبر باندې او بل مشکل دا پیدا شوی چې عوام اوس مولیان تلي عوامو ته دا کار حواله شوی دی چې دوی مولیان تلي چې کم یو حق پرست او کم یو باطل پرست عوام نوراني قاعده ورته مخې ته کېږي نوراني قاعده هغه اولنۍ پاڼه کوله وکړه وایي دا ووایه نو ده ته دا پته هم نشي چې الف پکې کم یو دی او با پکې کم یو دی خو دا وایي ماشاءالله وایي دا حق پرست علم دی او دا جي باطل پرست تا ته څنګه پېژنې ته داسې نه خبرې ته حق پرست او باطل پرست څنګه پېژنې نو نوي دا مولا نه دی هغه وایي نوی راوتې دغه کنځلې چې کړي دي په دې بچیانو پسې او په دې خلکو لګیا یو 50 شپېته پیرې دي پښتنو ته دلګان او دوسان وایي اورېدلی هم دی که نه هغه اوس عوام وایي دا مولا دی حق پرست ښه دی چې دا حق پرست را پیدا شو ښه راشه نو حق پرست په څه دی په دې بیان کې حدیث شتي نه په دې بیان کې آیت شتي نه نو حق پرست په څه دی وی نه وي چې دا حکومت یې الله تباه و برباد کړي وی نه وي دا حق پرست دی ښه په دې بیان کې وی نه وي دلګانو دوسانو بغیرتو وی کوي نه او وی حق پرست نه کوي چې کنځلې کوي یو ورکړي وي شکر الحمدلله دویم بجلیګر الله را پیدا کوي زما دا خبرې سپینې اکثر بعض ملګري په دې نومونو اخیستو سره خفه شي خو موږ مجبوره شو کله حقیقت بیانولو لپاره به لازم دا خبرې رامخې ته کې نو خبره مې دا کوله چې یو سړی عالم دی که نه دی عالم دا به څوک معلوموي عالم یې معلوموي اوس ما ته تل یو عالم بیان ولګه اوس زه دې بیان نه معلوموم چې د علمیت څومره دی دی په څومره اوبو کې دی د خبرو د انداز نه یې دله معلوموم بحمد الله یو سړی غریب نه دی خبره د دین نه خپل دنیا کې مصروف دی او دی راشي وایي نه ماشاءالله دا نه دی دا ډېر حق پرست عالم دی بعض حق پرست او باطل پرست په پټکي او په رومیال معلوموي دا چې حق پرست عالم دی ولې وي دې پټکي ته وګوره یو سړی دی یو عالم دی حق پرست عالم دی د سر په سر ټوپۍ نشته او مسله یې بیان کړه بلکل سرتور سره دی لکه هسې به ووایو راغی او خلکو سره کېناستو او یو مسله یې بیان کړه دا خو به یو مکمل باطل پرست دی اگر که په مسلې دلیل شتي ولې باطل پرست دی د عوامو په تله کې په سر یې څه نه پټکې او ټوپۍ او دا اوس د حق پرستۍ نښې جوړې شوې بچیانو پسې کنځلې کوه چې د خولې نه دې پشم روانې دا حق پرست دی و چې ته د خپل تقریر نه د لطیفو مرکز جوړ کړې د جمعې خطبه ټوله لطیفې او ټولې خنداګانې او یا د کنځلو مرکز ته جوړ کړي لکه یو هغه نوی راوتی دغه د کنځلو هغه بوجۍ ټولې کنځلې بغیرت دلو دوسه او به دا کیسې روانې دي نو دا اوس د جمعې خطبه ده واوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم جمعې خطبه څه ده سترګې به یې سرې شوې اواز به اوچت شو غوسه کې به و لکه دی چې لښکر نه خلک یاروي دا نه چې کنځلې به یې کولې غوسه کې به و نه او نه دی چې بس په مخه به یې مذاقونه کول او ټوکې ټکالې لکه بعضو مولیانو لطیفو ته کار ویلی دی خلک خندوه نو یو سړی لګی په اجرو کې به خلک خاندي په هغې به پیسې اړي او دلته به دی لګي خلک به جوماتونو کې خاندي مذاق یې جوړ کړی نه داسې نه ده پکار وعلى صوتو اواز به اوچت شو ښه د اواز اوچتولو هم ګورې دا هم یو فن دی ګورې دا مسله به زموږ نه ډېر وخت والیږي نو ما به تاسو ته ټولې مسلې واضح بیان کړي